د ولایت مقام د خبرپاڼې له مخې د شمالي ولسوالۍ د روغتیايي خدماتو د ښه والي په موخه غونډه ترسره شوله. په دې غونډه کې د عامې روغتیا رئیس، د شمالي ولسوالۍ د روغتیا مسؤلینو او د ریاست یو شمېر کارکوونکو ګډون درلودی. غونډه د ښه راغلاست له وینا وروسته پیل شوله چې پکښې د عامې روغتیا رئیس د شمالي ولسوالۍ د روغتیايي وضعیت، د روغتیايي خدماتو د کیفیت او له ولس سره د ښه چلند پر اهمیت ټینګار وکړ. هغه همداراز د روغتیايي کارکوونکو د ظرفیت لوړونې، منظمې حاضرۍ او د ناروغانو د سم تشخیص او درملنې په موخه اړینې سپارښتنې وکړلې. نوموړي زیاته کړه چې که په روغتیايي مرکزونو کې د درملو، طبي تجهیزاتو او نورو اړینو وسایلو کمښت موجود وي، باید پر وخت له ریاست سره شریکې سي څو ستونزه حل سي. همدارنګه د ولسوالیو په کچه د روغتونونو، روغتیايي مرکزونو، لابراتوارونو او نورو روغتیايي بنسټونو د څارنې او ارزونې بهیر باید دوامداره وي، تر څو ټول روغتیايي خدمات د معیارونو مطابق وړاندې سي او خلک له بېلابېلو ستونزو څخه وژغورل سي. د غونډې په دوام د شمالي ولسوالۍ د روغتیايي مسؤلینو په خپل وار سره د خپلو ولسوالیو ستونزې، وړاندیزونه او غوښتنې وړاندې کړلې. هغوی د درملو کمښت، د ځینو تجهیزاتو نشتوالی، د ودانیو ترمیم او د کارکوونکو اړتیاوې مهمې موضوعګانې وبللې چې د حل په موخه لازم تدابیر په پام کې ونیول شوله.